السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم سرور حسن شید یو ځلی بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو تاسو په فیسبوک کې یا په ټیک ټاک کې دغه رقم ډیر زیات تصویرونه لیدلی وي چې ملګری د خپل تصویرونو نه جوړي، یعنی هغه خپل تصویر راغسته وي دا وی ګیره نه وي هغه ته ګیره لګولې وي یا د خپل تصویر نه بوډا جوړ کړي وي یا نور په دغه شان ډیر زیات مختلف ایډیټینګ کړي وي. نو په دې وړي کې تاسو ته دغه طریقه هم چې تاسو څنګه په خپل تصویر باندې دا رقم ایډیټینګ کولای شي ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو ته کاری دغه شان تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شي د خپل تصویر نه بوډا جوړ کړئ یا هغه ته ګیره ولګوي یا نور دغه شان مختلف ایډیټینګ تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شي. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چې ته ملاوي شي بیا به کې تاسو د ایډیټینګ کوئ څنګه بیا به سیو کوئ څنګه دغه ټول طریقې بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې دررسي. نو پس ته په تاسو خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه هم تاسو ته لینک میلاوي شي، د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاوي شي. د هغه ځای تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شي. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کوئ بیا وسو کې سمپل د اپلیکیشن په دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن اوپن کړئ نو پس ته په مین سکرین باندې تاسو ته ټول تصویرونه شو شي. تاسو چې کوم یو تصویر باندې هم ایډیټینګ کول غواړئ تاسو هغه تصویر په دې کې سلیکټ کړئ. مطلب زه غواړم چې خپل یو تصویر سلیکټ کړم نو بیا به هغه مین ایډیټینګ سکرین ته راشي. دلته پس ټاپل اور سره امپریشن بیئر سمایل سایزز تاسو ته کاری جینډر ایج هر یو څه کوم دی هیر سټایل دا هر یو څه کوم تاسو ته کلیر بالکل لیکل دي. نو تاسو غواړئ چې خپل تصویر ته ګیره ولګوم یا نور د شان ایډیټینګ نه ټول تاسو ته ډیر ځات پاسانه طریقه باندې کولای شي. مطلب که زه ته کلیک کوم او زه غواړم چې خپل تصویر ته ګیره ولګم دا غیر لپاره بل لاندې سمپل زلته به دې تصویر باندې کلیک کوم نو تاسو ته کاری اتوماتیکلی پروسیسینګ دی پټو لګون د کی ځار به تاسو دې ته وکي نو تاسو ته کاری اتوماتیکلی زما تصویر چې کوم دی هغه ایډیټ شو. بیا تاسو غواړئ چې دغه شان سیو کوئ دا غیر لپاره ته تاسو له سیو آپشن چې کوم دی تاسو له درکړی دی نو چې نه سیو کوم زه په کینسل باندې کلیک کوم دینه غواړم که په سمایل باندې کلیک کوم زما هم دغه تصویر دی او بری تصویر کې ما خندلی نه دي. که زه دلته لاندې په کلاسیک دلته کم سمایل چې په دې باندې کلیک کوم زما تصویر به اتوماتیکلی داسې شي لکه ما چې په تصویر کې خندلی. تاسو ته کای لیکون د گیتار په تاسو کوي ښه نو تاسو ته کاری مکمل هغه شان جوړ شو لکه ما چې په تصویر کې خندلی. دینه غواړم که په کینسل باندې کلیک کوم او نور سیزونه تاسو ته بده کې شو کوم دلته جندر چې کوم دی لیکل تاسو ته کاری که په جندر باندې دلته کلیک کوم نو بده کې تاسو غواړئ چې خپل تصویر فیمیل ته کنورټ کړئ تاسو مطلب دلته کلیک کړئ. تاسو په ټیک ټاک کې دا رقم تصویرونه ډیر ځات لیدلی وي اتوماتیکلی دغه تصویر نه به جنې جوړ شي بالکل په یو کلیک سره تاسو ته کاری چې څوک به پیژنې هم نه. دینه غواړم که زه دا هم کینسل کوم او دلته سایت ته لاړ شم په هیر سټایل باندې کلیک کوم زه غواړم چې مطلب غټ ویښته ولګوم زه باغې لپاره به سمپل په لانګ ټو تاسو ته کاری که زه دلته لاندې کلیک واخلم په دې باندې نو غټ ویښته به اوس زما تصویر ته ولګي او بالکل یونیک یعنی څوک به دا پیژنې هم نه. نو د دې اپلیکیشن په مدد سره تاسو ډیر زیات زبردست ایډیټینګ چې کوم دی هغه تاسو کولای شي. دا ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی. ها دینه غواړم که تاسو نور دا شان ویښته هر څه چې کوم دی تاسو لګوي نو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې لګولی شي. ورسره سایت ته ګلاسز تاسو خپل تصویر ته چشمې لګوي نو بالکل په یو کلیک سره تاسو لګولی شي بالکل یونیک په تاسو تصویر جوړیږي یعنی هغه به څوک پیژنې هم نه چې آیا دا تصویر په دې چشمو کې ویستلی دی که دا په ایډیټینګ کې لګولی دي. دینه غیر دلته میک اپ فلټر بیک ګراوند نور پکې هم ډیر زیات سیزونه دي ایڈجسټمنټ تاسو هم په خپل تصویر باندې اپلای کولای شي. ډیر زیات د کمال اپلیکیشن ضرور د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو له ډیر زیات مزه درکې. خو ګمر ګرو تاسو ویډیو خو شوی دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله